د حج یا د عمرې د احرام تړلو طریقه. د حج په مناسکو کې اولنې احرام دی. احرام څه ته وایي؟ نیت الدخول فی النسک، په دې حج یا په عمرې کې د داخلېدلو نیت. دې ته ولې احرام وایي؟ دې ته ولې احرام وایي؟ دې ته احرام ځکه وایي چې مسلمان په ځان باندې هغه څه حراموي چې هغه د په خپل نیت معنی هغه څه چې د احرام نه مخکې ورته حلالو، چې نکاح ده، خوشبويي استعمالول دي، د نوکانو کټ کول دي، د سر خریل دي، او ګنډل شوی لباس اغوستل. شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي و یو سړی یوازې د زړه په قصد باندې محرم نه جوړیږي، ځکه کله چې سړی د کور راوځي د زړه قصد خو هغه وخت کې موجود وي، بلکې لابودي دا د قول او عمل چې د هغې په وجه د محرم ګرځي. نو په دې بنیاد د احرام نه مخکې یو څو ضروري خبرې دي. اولنۍ خبره هغه دا ده چې د احرام نه مخکې ضروري دا هغه دا ده چې سړی به غسل وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حج سفر ته وته نو هغه د احرام د پاره غسل کړیو، لکه حدیث د جابر رضی الله تعالی عنہ کې راځي. دویم، احرام د پاره غسل کول ضروری دي تر دې چې هغه زنانه چې هغه بیماری په ماهواري بیماری یا د ماشوم په بیماری، ځکه حدیث د مسلم کې راځي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم حج ته وته نو په دې وخت کې اسماء بنت عمیس د ماشوم په بیماری بیماره شوه، هم ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې دا دې غسل وکړي. داسې عایشه رضی الله تعالی عنها چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره حج کو نو دې بیماره شوه په ماهواري بیماری، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړ چې اختان اوس پړه او غسل وکړي. په دې کې حکمت دا دی چې محرم انسان د الله بندګۍ کې داخليږي، ښکلې بندګۍ کې چې بدبویي د ده لرې شي او د صفا شي، په طهارت کې شي، او د حایضې او نفاسې زنانه د هغې دا بېاودسي د دې په وجه لږه راکمه شي. دویم، چې کله یو انسان اراده لري چې په احرام کې داخل شي نو د هغې نه مخکې به هغه څه صفا کې چې شریعت د هغې په اخستلو حکم کړی دی، لکه د بریتانو اختان به واخلي، د تخرګانو اختان به وباسي، زیر ناف اختان به وخري، که چېرته ضرورت ورته وي، که چېرته یې مخکې نه صفایي کړي نو بیا ضرورت ورته نشته. وجه دا ده چې کله احرام وتړي نو د احرام په حال کې به د دې اختانو نوکانو کټ کول او د دې اختانو لرې کول جایز دي. دریم، چې کله یو انسان احرام تړي د دې نه مخکې به خوشبويي استعمال کې په بدن کې که ورته ممکنه وي، لکه مسک وغیره، بخور، داسې د ګلابو اوبو یا عود، ځکه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشبویه کړیو د احرام د پاره مخکې د دې نه چې د احرام وتړي، او کله چې ځان حلالو د بیت الله د طواف نه مې بیا مخکې خوشبویه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي محرم که خوښی خوشبویي به استعمال کې په بدن کې ښه کار دی، ځکه د الله نبی استعمال کړی دا، لیکن ورته حکم به نشي کېدلی. وجه دا ده چې نبی علیه السلام حکم نه دی کړی د خوشبویي. څلورمه خبره دا ده چې نارینه به د احرام د تړلو نه مخکې ګنډل شوي لباس لرې کړي، لکه کمیس شو، واسکټ شو، پرتوګ شو او داسې نور، بلکې په دوو کپړو کې به احرام تړي چې یو ادار او یو چې دی ردا دی، یو صادر یو لنګ. د دې حکمت دا دی چې دا کپړې چې دی دا انسان ته دا د دنیا د نعمتونو نه به انسان ځان
داسې خالی کی او انسان کې به عاجزي پیدا شي. او دویم لوی خبره ده چې انسان د دوه کفنونو کې ځان راتاو کی نو دته به مرګ وریاد شي او دا عبادت به په خسته طریقې باندې وکړي. د احرام د تړلو نه مخکې سنت دا دی چې سړی اول دا کپړې لري کې او به دا غي نرستو احرام وتړي او د احرام نرستو واجب دی ګوره چې دا بلری کوي په فرض. کله چې دا اعمال ادا کړل نو د دې اعمال ادا کولو ته یوازې احرام نه وای لکه عام خلک دا وایي چې غسل وکي او دا ګندل شوی کپړې لري کې احرامونه راتاو کی نو دې ته د محرم وای. نه، محرم به د ال جوړیږي چې نیتم د احرامو کې او په جبم دا قول وای چې اللهم لبیک بعمره یا لبیک عمره یا اللهم لبیک بحجه او لبیک بحجه وعمره چې رسته به د احرام تفصیل به ذکر کو چې د احرام یو درې قسمونه دي. هر چې منځ ده نو صحیح خبره ده چې د احرام د پاره خاص منځ نشته، لکن کچرته دا پرزي منځ وکاو دا غي نه رستو احرام وتر ډیره بهتره ده او کدا یو نه کړو غسل وکړو او د څه وکړو نو سنت الوضو به وکي دا او د نرستو دوه رکعاته منځ دا غي نه برستو احرام وتړي. لکن خاص د احرام په نوم باندې دوه رکعاته منځ نشته. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه دي ثابت چې هغه د ماسپخیم د فرض مانځنه علاوه دوه رکعاته په نوم د رکعاتې او د احرام جدا کړي. دلته د بعض خلکو خیال دا دی چې احرام به صرف دغه مسجدونو نه تړل کیږي کوم چې په دې میقاتونو کې جوړ دي. دا خبره صحیح نه ده بلکې دغه ځای ضروری دی. وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې احرام تړلو هغه وخت کې دا مساجد نو د الله نبی چې تعینول هغه وخت کې دا مساجد نو دا صرف دغه ضرورت د وجه نه چې مسلمانان دلته مونږ کوي او دلته راځي نو عام مسلمانانو دا مساجد جوړ. به احرام د حج درې قسمه ده، یو د حج تمتع، یو د افراد، یو د قران. حج تمتع دی ته وي چې محرم په اشهر الحج کې د عمره احرام وکي او لاړ شي عمره وکي او د عمره نه ځان فارغ کی به حلال اوسیږي تر دې پورې چې د حج اتم ورځ شروع شي چې ته یوم الترویه وي به د حج د پاره به احرام وتړي. دویم حج افراد دی. حج افراد دی ته وي چې سړی یوازې د حج احرام وتړي د عمره نیت ورسره نه نو چې کله په میقات تیریږي صرف د حج احرام به تړلې او به چې حج کله ادا کړو د بزان حلال. دریم د حج قران. حج قران دی ته وي چې سړی د حج او د عمره نیت دوانه وکي، دوانه احرام په یو ځای باندې وتړي او د په حج کې داخل شي تر دې پورې چې د اختر په ورځ باندې د دوانو احکاماتو نزان حلال کی. په حجونو کې بهترین حج هغه حج تمتع دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حج قران کړو خو بهتري د تمتع بیان کړی دا ودای فرمایلی لو استقبلت من الامر ما استدبرت لما سقت الهديه ولا جعلتها عمره. کچرته ماته مخکې دا پته وې کومه خبره چې راته رستو پته ولګیدله نو ما به د ځان سره هدیه نه راوړې او ما به دا عمره اول کړې وې او به مې رستو د حج احرام تړلې وې. لہذا حج تمتع دا په دې حجونو کې غوره حج هم ده او په کار هم ده چې سړی حج تمتع وکړي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې راهنمایي ورکړې ده.